السلام علیکم ګرانو ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به اوسئ. نن بیا هم زه یو نوی ویډیو سره تاسو ته راغلی یم. په دې ویډیو کې به تاسو پوه شئ چې څنګه کولی شو خپل د فیسبوک اکاونټ پاسورډ چینج کړو، یعنې د فیسبوک پاسورډ څنګه کولی شو بدل کړو. یعنې که زموږ پاسورډ چا زده کړی یا څوک آی ډي زموږ خلاصوي، نو موږ کولی شو چې پاسورډ ورته چینج کړو او یوازې همدغه یو ټیک مارک لوګین فون دغه ورته آن کړو، نو موږ د نورو موبایلو څخه آی ډي ښکل کېږي، یوازې په همدې موبایل کې آی ډي پاتې کېږي. که چیرې ویډیو مو خوښه شوه، ویډیو لایک، شیر او خپل نظر مو کومنټ کې ولیکئ. چینل هم نه سبسکرایب ملګرو، چینل سبسکرایب کړئ ځکه زموږ چینل نوی دی. ستاسو سپورټ ته اړتیا لرو تر څو زموږ چینل مخ په وړاندې لاړ شي، تاسو ته نوې نوې ویډیوګانې برابرې کړو. راځو نو د ویډیو په طرف. ټول نه مخکې لومړی راځو په فیسبوک باندې کلیک کوو، ځو د فیسبوک خواته، دغه د فیسبوک باندې کلیک کوو. د فیسبوک څخه زه دغه درې کرښو باندې پاس کونج کې چې کوم دي په دې باندې کلیک کوو، چې په دې کې دغه صفحه خلاصه صفحه ولې پورته خواته کش کړئ. تاسو په دغه سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. د سیټینګ څخه وروسته به تاسو راشئ پاسورډ اینډ سیکیورټي ته، په دې کې به په چینج پاسورډ باندې کلیک وکړئ. چې کله مو په دې کلیک کړو، دغه لومړۍ خانه کې به ستاسو هغه مخکینی کوم پاسورډ چې دی هغه درنه غواړي، او په دویمه خانه کې به ستاسو نوی پاسورډ وغواړي، او په دریمه خانه کې هم ستاسو نوی پاسورډ یعنې زوړ پاسورډ یو دفعه او نوی پاسورډ به 2 دفعې ورکړئ. په لومړۍ خانه کې به نو لومړۍ خانه کې به هغه زوړ پاسورډ، او په دویمه او دریمه خانه کې به نوی پاسورډ تاسو ټایپ کړئ. خپل پاسورډ ټایپ کومه، نو لومړۍ خانه کې ورته خپل زوړ پاسورډ لیکمه، او په دویمه او دریمه خانه کې ورته هم نوی پاسورډ، او دغه سیف چینج به کلیک وکړئ. د هغې څخه وروسته چې کله مو په سیف چینج باندې کلیک وکړو، تاسو ته به یوه نوې صفحه خلاصه شي. چې کله تاسو ته دغه صفحه خلاصه شي، نو تاسو پکې سټی لوګین ان باندې کلیک وکړئ او کانټینیو به یې کړئ. چې کله مو دا کانټینیو کړو، نو ستاسو پاسورډ چینج شو. ستاسو د فیسبوک پاسورډ اوس دغه نوی پاسورډ دی، نو زوړ پاسورډ د استعمال وړ نه دی. تاسو نو په خپل پاسورډ په سره چینج کړو. نو که چیرې ویډیو مو خوښه شوي، ویډیو د سره لایک کړئ، شیر کړئ، ځکه تاسو نور ملګري هم ځنه په دې اړه پوره معلومات ترلاسه کړي چې څنګه پاسورډ چینج کړي د فیسبوک. زموږ ویډیو لایک، شیر د خپل ملګرو سره او خپل نظرونه په کومنټ کې ولیکئ، او چینل سبسکرایب کړئ.